تعالی په انسان باندې دوه قسمه امتحان راولي، یو د فقر د غریبۍ او بل د مالدارۍ. ډېر قیمتي بیان دی، نو راځئ چې ویورو، تاسو ټول یې واورئ، موږ یې واورو. نو الله دوه قسمه امتحانونه راولي، کله امتحان د مالدارۍ راولي، دې کې دې ګوري چې د مالدارۍ کې د الله یېرېږي او که نه، د مالدارۍ کې د الله یاد دی او که نه، او د غریبۍ د باندې هم راولي تکلیفونه چې الله ته راواپس کېږي او که نه. نو په هر حال کې امتحان دی. مالدار دې دا نه وایي چې زه د امتحان نه بار یم، دی هم امتحان کې پروت دی، او غریب هم په امتحان کې پروت دی، روغ هم امتحان کې دی، بیمار هم په امتحان کې. نو الله پخوانو امتونو باندې دا سختي چې راوستي دي دې دپاره چې دوی واپس شي الله ته. او دا افسوس خبره ده، دا زموږ په دې علاقو باندې دا اوس نږدې ورځو کې افغانستان کې هغه زلزله راغلې ده، الله دې په هغوی باندې خپل خاص رحم وکړي، د هغوی مړي دې الله شهیدان وګرځي. دا قسمه آفتونه او مصیبتونه که دغه افغانستان طرف ته پښتانه دي، که هغه پاکستان طرف ته دا موږ به په نږدې وخت کې څومره راغلو، خو ډېرو لږو ګوره د دې نه عبرت واخیستو، الله ته واپس شو. ډېرو لږو چې هغه د شمار کسان دي پر دومره لوی مخلوق کې، بلکې د ډېرو خو سره زړه ښه سخت شي. نو الله وی ما دې دپاره کار وکړي چې دوی کې عجزي راشي، خو نه داسې ونه شوه. فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا، بس ولې نه وه کله چې راغی دوی ته عذاب زموږ چې عجزي کړې وې. الله وی عجزي ولې نه کوله، معنی دا چې نه یې وکړې. ولكن قست قلوبهم، مگر سخت شو زړونه د هغوی. غوښته الله څه چې زړونه یې نرم شي، او وشو څه زړونه یې ښه سخت شو. او سورت اعراف کې تاسو اورېدلي وو، هلته الله دا خبره ذکر کړې ده چې بیا به یې دا وي چې زموږ پلار نیکه باندې هم دا تکلیفونه راغلي. دا څه ګټه خبره خو نه ده، یعنې د سر یې ته عبرت وانخیستو چې دا خو جي د دنیا رواج دی، کله راحته کله تکلیفه، دومره غم پکې مه کوه. نو زړه ورسره ښه سخت شو. لکه بعض وایي که نه، که زموږ د طرفونو ته مثال کې سیلاب راغی، جي دا د دې علاقې موسم دی، خبره په موسم ورواړوله. دا خو جي داسې کېږي، ته موسم او ساینسي اسبابو له ځې، دا خو صحیح ده، خو دا ساینسي اسباب ولې جوړ شو؟ خو الله جوړ کړو که نه. نو سوال دا دی چې الله ولې جوړ کړو دا حالت؟ پکار دا دی چې ما ورته تپوس وکړي چې ولې دا حالت په موږ باندې راځي چې موږ واپس شو الله ته. نه چې وایي دا د علاقې موسم دغه شان دلته کېږي داسې، دا د هغه چا خبرې دي چې زړه یې څه شي سخت شي. وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، او ښایسته کړي دي هغوی ته شیطان هغه عملونه چې هغوی به کول. شیطان هغوی ته د هغوی عملونه ښایسته کړي، نو ځکه خو الله ته واپس نه شو، او ځکه خو د هغوی زړونه نرم نه شو. په دې به اکتفا وکړو انشاءالله. را روان درس کې به د 440 آیت نه شروع کوو. خبره به هم دقه رواني چې ستاسو ذهن کې چې دغه تېر شوي قومونو الله باس کوي چې د هغوی زړونه د دې سختو تکلیفونو او عذابونو سره ښه سخت شو، او داسې ونه کړه چې الله ته واپس یې وکړي. الله رب العزت دې موږ په قرآن باندې پوه وکړي، او الله سبحانه وتعالی دې موږ د هر قسم عذاب، تکلیف، امتحان او سختې نه ساتي، او کمې سختې چې په مسلمانانو باندې دي الله دې هغه ټولو ته اسانه کړي، او الله رب العزت دې زموږ زړونه نرم کړي، او الله دې موږ له توفیق راکړي چې هغه ته واپس شو. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ښه دا قیمتي او ډېر بهترین بیان چې تاسو واورېدو. الله نه امید کوو چې تاسو هم پرې عمل وکړئ په دې بیان باندې، او موږ هم. السلام علیکم ورحمة الله.